په حدیث کې دا راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى وي مسلمان ته چې کله ستړیواله ورسی ستړیواله مصیبت وته ورسی غم وته ورسی سوچ او فکر وته ورسی تکلیف وته ورسی حتى الشوكه يشاكها تردي چې غنه بخپ کې لاړ شي الا كفر الله تعالى بها خطايا الله دې غني د تلو د لاسم الله د ګناونه وبخ نو چې معمولی غنه استغفر کې لاړ او بیا دې لري کړه الله د ګناو وبخله نو چې په سړي باندې غټ مصیبت راغلی یو سړي باندې په مال کې دومره مصیبتونه راغلي چې دغه سختو د لاسه د سر ویخته او د ګيري ویخته سپین شوی چې الله به د څومره ګناونه بخلي یو سړي باندې په بچو کې چې امتحان راغی او په بدن کې امتحان راغی الله به د څومره هغه سخت چې هغه ګناونه به ول کم کړي دا یو زیره درشان حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم مسلمان دې چې دا سوچ او فکر رسي کنه الا كفر الله به من سيئاته الله دې سوچ د لازم د ګناونه کمي ځکه چې دې سوچ د لازم د تنگ شو کنه دا سوچونه کول دا یو مصیبت ده کنه دا نعمت ده دا مصیبت ده ها الا خدای چې د سوچونه د آخرت مبارک کی خو د دنیا مبارک په مخه سوچونه او غمونه او چې دا بسکی او سبنه کی دا یو مصیبت په دې سوچونه او غمونو سره الله ست ګناونه ختمي رسول د خوشالي خبره یو حدیث کې درځي امام ترمذی رحم الله راوړل ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله وهمیشه په مسلمان باندې په مسلمان سړی او په مسلمان زنانه باندې امتحانونه یي د په بدن کې د په بچو کې د په مال کې حتى يلقى الله وما عليه خطيئه تر دې چې کله د الله سره ملاقات کینو د صفای د ګناونو بالکل صفا شوی د دې مصیبتونو د الله دغه ګناونه ختم کړي الله سره چې د ملاقات لړ شي هر څه صفا شي او ختم شي اسمره د خوشحالي خبره یو حدیث کې درځي امام مالک رحم الله په خپل کتاب موطا کې راوړی ډیر ناشنا روایت دی د غوږ کې دی اذا مرض العبد کله چې یو بنده رسول سمو چې کړه الله یو بنده بیمار شي بعث الله الیه ملکین الله سو ملائک راولېږي خردو ملائکه سره برلېږي الله وتوي انظر ماذا يقول لعواده لا شيء او ګوري چې زما د بنده دغه خلکو ته سوې دا کم چې د بیمار پرسي لراغلي دي فان هو اذا جاءوه حمد الله واثنى عليه نکبل پرز دا ملائکه شیخ ناستي کروس بیمار پرسي له خلک رالو ها څنګه یره حمد الله الله حمد وي واثنى عليه الله ثناء وي الله شكر دې په نعمتونو کې رفع ذلك الى الله عز وجل وهو اعلم نو د دوان ملائک دا خبر زر الله ته ورسي او الله ته پته دا خبر چې دی الله ته ورسي وي الله هغه بندسته دا وي ستا صفات بیان کړو ستا حمدونه بیان کړو ستا ثناګانې بیان کړې د حدیث ته وکړي دی الله دې ملائکه ته وي چې به تاسو په دې خبره گواه شئ کدا بنده ما په دې بیماری کې مړ کو او د وخت پوره شوی نو دا په ما باندې لازم د چې زبده جنت ته نه باسم او کچرته ما دل شفا ورکړه او د په قسمت کې مرګ نه نو تاسو په دې خبره گواه شئ چې زبده بدن ورکوم د دې بدن نه بغوري دا کم چې وسته او زه بدل غوخه ورکومه هغه به د دې غوخې نه غوري کوم چې اوس د بدن ده او دله به زه په دې بدن کې دې شي وینه واچوم او دې شي تازګي به پکې راولم چې هغه مخکې بده کې نه او دا یاد ساتي او تاسو به ګواهان چې ملائکو چې زه بوله د ګناونه ټول بخامه دا صرف په دې چې د دنه څوک ته پوښي کې او د شکر وبس زموږ دي خلکو ته چې وې څنګه ژوند بس غوټي غوټي ژوند دی تیری د دوه ملائک دا خبر رسي الله ته ګوره یا الله وی چې غوټي غوټي ژوند دی څنګه ژوند تیر بس ساده کته برزي دا خبر بر رسي لکه ژوند دي څنګه تیری بس روان دی دا خبر بر ملائکه ته رسي په دې اخره د عرب ډیر خري یعنی
سوال به کوي بیمار به وي څه مصیبتونه خو دا الحمدلله ټکې دوی د خولې نه ولي نو په دې ځان عادت کوي وګوره چې د صرف د الله حمد وي او صفت یې وکړو د الله رب العالمین خو غیرتي باچا دی څومره څه وله ورکوي وایي که مړی کم نو چېرته به ځي جنت ته به ځي او که روغ کم او شفا وله ورکم نو د دې مخکې بدن له به وله ښه بدن ورکوم او ګناهونه به وله بخمه مسلم ابن یسار رحمه الله وی د سلفو په وخت کې وي زموږ په وخت کې چې به کله څوک د مصیبت نه خلاص شو یعنې په چا باندې به څه مصیبت راغلی امتحان به پرې راغلی بیماري به پرې راغلی د هغه به خلاص شو نو بیا به موږ د هغه خواله ورتون یو بل ته به موږ دا وي لیهنک الطهر مبارک شه الله د ګناهونو نه پاک کړي هغه به دې خوشحالېدو چې دا د ګناهونو نه د پاکېدو یو طریقه ده جابر رضی الله عنه روایت ته دې د غوږ کېدی په دې حدیث کې ډېر ناشنا خبر ده یود ناس یوم القیامه ان جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا د قیامت په ورځ به بعض خلک دا ارمان کوي وایي به چې ارمان چې زموږ دا جسمونه دا په منګزو باندې زموږ نه دا غوښې لرې کړی شوی او په ارو باندې موږ پرې کړی شوی داسې ناشنا ارمانونه دي ناشنا ارمان دی که نه او داسې ارمان دی ارمان وی چې په دنیا کې زما د جسم په ارې سره دوه ټوکړې شوی او ارمان چې زما د جسم نه د غوښه ټوله تللی وی ولې حدیث کې دی لما يرون من ثواب اهل البلاء کله چې دوی ویني چې الله به په دې مصیبتونو والا باندې دا ثوابونه سم داسې تقسیموي او د غټ غټ اجرونه به ورکوي نو دوی به ارمان کې ویره چې موږ چې د چا په اره باندې دوه ټوکړې کړی وی نو ښه به وی څومره ناشنا روایت کله چې دوی دغه نعمتونه ویني او دغه انعامونه ویني زه تاسو ته وایم ستاسو دپاره زیری دی انشاءالله نعمتونه موږ ته انتظار کوي په آخرت کې او الله سبحانه وتعالی به د دې مصیبتونو په غم کې د مصیبتونو په بدله کې موږ له ډېر اجرونه راکوي باذن الله او الله به دې په بدله کې موږ له جنتونه راکوي د دې په بدله کې به الله موږ له عزتونه راکوي په دنیا کې او په آخرت کې نو غم او سوچ مه کوئ ډېر ځکه سلفو به دا خبره کوله زموږ د دین د مشرانو وی که چېرته په دنیا کې مصیبتونه نه وي نو موږ به آخرت ته په داسې حال کې تللی چې موږ به مفالیس وي مفالیس مطلب یعنې موږ سره به هېڅ هم نه وي دا ښه ده د مصیبتونه دي یو د مصیبتونو د لاسې زموږ هغه درجې اوچتېږي او ګناهونه رانه ختمېږي ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دا خبره کوله وی مسلمان ته اجر میلاویږي په هر مصیبت کې تر دې چې کله د ده د پیزار وشلېږي په دې ولم الله اجر ورکوي او بیا دومره ناشنا خبره کوي ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله کله یو انسان جیب ته لاس ورننه کړي پیسې ورسره پکې پرتې چې جیب ته لاس ورننه کړي پیسې پکې نه پیسې چې شوې چې بیا دې لاس وایي دلته پرتې دي په دې ولم الله اجر ورکوي ځکه چې یو غم ورته ورسېد زړه خفه شو که نه وویرېد سړی دې څه خویل چې ور پیسې ما دلته خو چې شوې پیسې ما د تولۍ لاندې ایښودې اوس نشته پیسې ما بالغ لاندې ایښودې اوس نشته پلاني له مې ورکړې هغه وایي چې ما سره نشته لږ څه بد میلاو شو د دې سوچ او د دې معمولي غم د لاسه الله سبحانه وتعالی دله اجر ورکوي نو بیا چې دا غټ کم مصیبتونه راځي او دا غټ مصیبتونه چې به کومو مسلمانانو راغلي چې الله به هغوی له څومره اجرونه ورکوي امام ابن الجوزي رحمه الله وایي که چېرته یو باچا داسې ووایي یو غریب سړي ته که چېرته یو باچا غریب سړي ته ووایي چې دا چوکه ده زما سره او زه چې تا وهم په دې چوکه باندې یو ګزار نو تاله به زه 1000 دیناره در کوم 1000 روپۍ به در کوم یوه چوکه او 1000 روپۍ یوه چوکه او 1000 روپۍ نه دی به انکار وکړي دې چوکو نه وایي چې ووایه ما به تک شین که خو 1000 روپۍ ما ته میلاو شي هلته د هغه ضرورت دی نه موږ ته د دې مصیبتونو په بدله کې نیکیانې میلاویږي نو خفګان د څه شي زما او ستا مقصد خو په دې دنیا کې نیکیانې ګټل دي که نه دا مقصد ستاسو دی که نه دی هغه ته اوس ته میلاویږي هغه نیکیانې ته اوس ته میلاویږي نو بیا غم د څه شي ځکه د یو دینداره زنانه په باره کې د راځي په سیرت کې یو زنانه وه د هغې د ګوته کټ شوه څه چلې کوو د کور څه کار یې کوو دا ګوته دې پوره کټ شو هغه په خندا شو دا خلکو ته یې لیونۍ یې ته ګوته دې نه کټ شو ته خاندې هغې ورته وی د دې ثواب هغه خوند رانه هغه تکلیف او هغه دړ رانه هېر کړو ځکه چې ما څه په دې په بدله کې الله ډېر څه راکوي نو هغه ثواب ته مې ذهن لاړو نو خوند یې راله ډېر راکړو نو هغه تکلیف رانه هېر شو